سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. 10 خراب ټولنیز عادتونه. که دا ستاسو اول راتګ وي، لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښان کېکاږئ. د 10 خرابو عادتونو ترتیب او شمیر په لاندې ډول دی: په خلکو پسې کتل، په ډکه خوله خبرې کول، د نورو خبرې غوڅول، په ځلپروشي ځان تر نورو پوه او غوره ښودل، په جګ غږ خبرې کول، د روغبړ پر مهال ټینګ یا مړ لاس ورکول، په میلمستیاوو کې ډیره ډوډۍ خوړل، پر میز او دسترخوان پښې ښودل، د نورو مخ ته بې نزاکته او بې معنا خندل، هغه ښځې چې نه غواړي چې له نارینهو سره د لاس روغبړ وکړي، روغبړ کې د نارینهو لاس ورکول، په ژاولو کوبۍ او ټکهاری کول، په مجلس کې د موبایل غیر ضروري کارول، د نورو مخ ته ځان رومانټیک ښودل، لغازونه او پیغورونه ویل، د نورو مخ ته غاښونه خلالول، په پزه کې ګوتې وهل او ویښتان ږمنځول، د خلکو په شخصیاتو غرض درلودل، بې نظمه او بې نوبتي کول، پر ځمکه خځلې او پوستکي غورځول، نامناسبي او د مجلس د تقاضا خلاف جامې اغوستل، د نورو پر تیروتنو خندل، د خلکو په عقیدو او باورونو ملنډې وهل، د خبرو پر مهال د مخاطب له څیرې پرته د بدن نورو ځایونو ته کتل، د خلکو مخ ته له خپلې میرمنې او اولادونو سره خپلې کورنۍ ستونزې حلول، په مجلس کې سګریټ څکول او نسوار توکل، په مجلس کې غیر عادي ډیرې یا لږ خبرې کول، د نورو په لهجو معیوبیت او څیرو باندې ملنډې وهل، په روغبړ او احوال پوښتنه کې افراط یا تفرید کول، غیبت کول او مجلس کې د نورو بدۍ بیانول، ډیرې ټوکې کول او ځان مسخره ښودل، د کوربه وخت او برنامې ته پام نه کول. ګرانو قدرمنو دوستانو، که مو چیرې دا ویډیو خوښه شوې وي، هیله لرو تر نورو مسلمانانو یې شیر کړئ او لایک یې کړئ.